الله من ذا دعاك فما استجبت دعاه. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي فاغفر لعبد ما جنته يداه. ووقفت في الليل اللهيب مناديا الله يا الله يا الله. إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا يحيد مدام. يا ويلتي والذنب أثقل عاتقي فبأي وجه في غد ألقاه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده تعالى وأصلي على رسوله الكريم. أما بعد، درنو او قدرمنو دوستانو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دینن موضوع ده پور اخستل، پور ورکول، پور زندول، دا زمون دینن د خبرو موضوع ده. نن سبا سله هر چا چې پوښتنه وکړي هغه به ضرور لږ یا ډېر پوروړی وي. دولتونه هم پوروړي دي، اشخاص هم پوروړي دي. ځینې داسې کسان هم لیدل کېږي چې په ظاهري څېره خو ډېر اوباده ښکارېږي، خو که یې پټ حالت وڅېړل شي تر هغو به مسکینان بل څوک نه وي. کور به یې پور جوړ کړی وي، موټر به یې د بینک په قرضه اخیستی وي، په کور کې کوم سامان موجود وي هغه به یې زیاتره په پور راوړی وي. کوم تجارت او یا کاروبار چې کوي هغه به ټول په پور باندې بناوي. هغوی ته ولې د پور اخیستل دومره اسانه ښکاري؟ حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. رواه الإمام أحمد. امام احمد دی حدیث روایت کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: زما د قسم په هغه ذات وي چې زما ځان د هغه په واک کې ده، که یو سړی د الله تعالی په لار کې ووژل شي او بیرته راژوندی سي او بیا ووژل سي او بیرته راژوندی سي او د دریم ځل لپاره بیا د الله تعالی په لار کې ووژل سي، خو جنت ته به تر هغه وخته پورې داخل نه سي تر څو چې یې پور نه وي ادا کړی. په عربي کې یو متل ده وایي: الدین مذلة بالنهار وهم باللیل. پور اخیستل د ورځې لخوا ذلت ده او د شپې لخوا پریشاني ده، غم ده. پوروړی د پور د اخیستلو په اعتبار په دریو ډولونو ویشل کیږي. یو هغه څوک چې پور اخلي او هغه د خپل حالت او آمدنی له مخې په دې ډاډه وي چې هغه دا پور واپس کولی سي. بل هغه پور اخیستونکی ده چې هغه ته خپل حالت او آمدنی معلومه وي چې کوم پور چې اخلي هغه نسي ادا کولی. بل هغه څوک ده چې په دې کې شکمن وي چې کوم پور چې اخلي آیا هغه به د دې وس ولري چې دا پور ادا کړي او که به یې ادا نه کړي. خو په ټولو کې بد پور اخیستونکی هغه څوک ده چې په دې یقین او باور لري چې هغه پور نسي واپس کولی، خو بیا هم په جرأت سره پورونه چې چیرته ور پیدا سي اخلي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه ابن ماجه والبيهقي. د دې حدیث روایت ابن ماجه او بیهقي کړی ده چې د مؤمن سا د هغه پور پورې تړلی وي تر څو پورې چې پور ادا کیږي. صنعاني د دې حدیث په شرح کې لیکي چې دا حدیث له هغو دلایلو څخه دا ثابتوي چې مړی له مرګ وروسته هم د هغه پور په حق لا اندېښمن وي کوم چې په ذمه باندې وي.
هر څوک باید پور مخکې لمړنې څخه ادا کړي او د مرګ نیټه نه ده معلومه او پور یو له هغو مهمو حقوقو څخه ده چې مسلمان یې باید په هکله لاپروا پاتې نشي. خو دا د مرګ څخه وروسته د هغه پوروړي حالت وي کوم چې د پور ورکوونکي په خوښه یې پور اخیستی وي، خو د هغه پوروړي به څه حالت وي کوم چې په غصب، غلا، ظلم، رشوت او په ناحقه د بل چا مال خوړلی او د خلکو جیبونه یې لوټلي وي. جابر رضي الله تعالى عنه واي قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا خطا ثم قال لعل على صاحبكم دينا، قالوا نعم ديناران، فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، فقال نعم، فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك، قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن حين بردت عليه جلده. هذا حديث صحيح الإسناد رواه المستدرك. جابر رضي الله تعالى عنه روایت کوي چې یو سړی وپاسو مور ته غسل ورکړ، کفن مور واغوستلو او خوشبويي مور ولګوله او د جنازو په ځای کې مو د مقام جبرائیل په څنګ کې کېښود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راسي او د جنازې لمونځ ورکړي. بیا مو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړ، هغه تشریف راوړ چې یو څو ګامونه یې د مرده په لور واخیستل. ویې فرمایل ښایي چې ستاسو په ملګري باندې پور باندې وي. اصحابو ورته وویل هو، هغه 2 دیناره پوره وړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم را شاته سو او ویې فرمایل تاسې خپل ملګري ته جنازې لمونځ ورکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه ورکولو څخه انکار وکړ. په موږ کې یو صحابي ابو قتاده رضی الله تعالی عنه وویل دغه پور په ما دی چې زه به ورڅخه ادا کړم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې لمونځ مرده ته ورکړ. په سبا ورځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه سره مخامخ سو او پوښتنه یې ورڅخه وکړه په 2 دینارونو څه وکړل. ابو قتاده ورته وویل یا رسول الله هغه خو همدا اوس مړ سوی دی او زیات وخت نه تیر سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل وخت بیا پوښتنه وکړه په هغه 2 دینارونو څه وکړل. په بل سبا چې کله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره مخامخ سو بیا یې ورته وویل په هغو 2 دینارونو څه وکړل. ابو قتاده ورته وویل چې هغه مې ادا کړ یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل همدا اوس چې کله د مرده سرمن سړه شو، مطلب دا چې باید په ګرمه سرمن کې په ګرمه وینه کې دغه پور پرې کړی وای. عبدالرزاق له ابن جریج څخه روایت کوي، هغه وایي چې زه عمر رضی الله تعالی عنه ولیدلم چې مول مې وهلی و. هغه راته وویل چې ابو خالده لقمان فرمایلی دي چې په شپه کې مول وهل شک پیدا کوي او په ورځ کې سپکه ده. ما ورته وویل چې لقمان د چا پور وړی نه او په ما باندې پور د ځکه مې مول وهلی ده. عیاض بن عبدالله رحمه الله وايي پور په ځمکه کې د الله تعالی بیرغ ده. کله چې الله تعالی یو بنده سپکوي پور یې د غاړې غلوندی ګرځوي. په عربي ژبه کې یو متل ده لا هم الا هم الدين ولا وجع الا وجع العين. که غم ده نو غم دی پور ده او که درد ده نو درد دی سترګې ده. پښتانه وايي پوره ورک دی کړل 2 کوره، پور 2 کورونه ورکوي. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب، رواه البيهقي. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي لپور څخه ځانونه
وساتي ځکه چې ابتدای پیل یې غم وي او اخر یې جګړه وي نتیجه یې جګړه وي په پښتنو کې یو څوک پر لپسې سلګي ونیسي نو دا خلک ورته وایي سپور ریاض کړي چې سلګي یې ودرېږي یو شاعر سپورونه ور باندې دي دا تمنا کوي کاش کې وخت خوشاو ګرځي او شپه شپه همیشه او ورځ نیوي تر څو د قرضدار له مخامخ کېدلو څخه بچ سي او د خپل تمنا حالت په شعر کې داسې انځوروي وایي الا ليت النهار يعود ليلا فإن الصبح يأتي بالهموم حوائج ما نطيق لها قضاء ولا دفعا وروعات الغريم کاش کې ورځ شپه وای ځکه چې کله ورځ پیل سي د غمونو رامخ سي داسې ضرورتونه راته وړاندې کیږي چې نه یې ادا کولای سم او نه یې پوره کولای سم او ټوله ورځ د پور د خاوند ویرې نیولی یم ځینو کسانو دا خپله دنده ګرځولې وي چې ټوله ګزاره یې په پور باندې نه خو یې د ادا کولو اراده لري او که یې وس ولري هم پور نه پرې کوي هغوی په داسې حال کې چې ګزاره یې په پور اخیستلو باندې وي خو بیا هم په پراخ لاس لګښتونه کوي او په ډېر فخر سره وایي پور چې تر سلو واوړي وچه یې مه خوره دا ډول کسان چې چېرته یو څوک پور ورته ورکوي لاس نه ترې اړوي او چې کله یې په هغه سیمه کې د پورونو پیټی دروند سي او دا تمه یې وش کېږي چې نور نو څوک پور نه ورکوي د شپې کډه بار کړي او داسې سیمې ته ځان رسوي چې هلته د نویو پورونو د اخیستلو لړۍ پیل کړي داسې کسان موږ په دې لنډ ژوند کې ډېر ولیدل هغه کسان چې پور نه پرې کوي هغه نه یوازې دا چې په خپله باندې هم ګناهګار دي بلکې د نورو مجبورو انسانانو چې قرضو ته اړتیا لري د هغو په مخ هم د قرضو اخیستلو دروازې تړي ځکه چې خلک چې کله او بادان یا بډایان په دې پوه سي چې قرضه یې څوک نه پرې کوي بیا مسکین ته عاجز ته بېوسه سړي ته قرضه نه ورکوي نو هغه ګناه هم د دې سړي په غاړه د څوک سي بې عذره د چا پور ځنډوي هغه څوک چې پورونه ورباندې وي هغه ته پکار دی چې حتی المقدور له حلال شتمنۍ څخه پورونه ادا کړي او حرام مال یا د بانکي سود روپۍ پوروړي ته ورنه کړي او که هغه ته په بانک کې ایښودل سوي سرمایې څخه ګټه راځي هغه باید په مساکینو او محتاجینو باندې وویشي ځکه چې له حرامو څخه د نجات یوازینۍ وسیله دا ده چې هغه باید صدقه کړل شي مساکینو ته ورکړل شي او که پخپله له مساکینو څخه وي او قرضونه ورباندې زیات وي بیا یې هغه مصرف دی او خپل پورونه دې ورباندې ادا کړي والله تعالی اعلم ځینې کسان بیا د مجبوریت په اساس قرض اخلي تر څو خپله ګزاره ورباندې وکړي هغو ته دا توصیه ده چې د دې په ځای اخیستل سوی قرض په خېټه وخوري په همدغه قرضو یو وړوکی تجارت او یا داسې کار پیل کړي چې هم دا قرض بیرته ورباندې ادا کړي او هم خپل ځان ورباندې وچلوي تر څو د اضافي پورونو له اخیستلو څخه ځان وساتي إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن كان غرما على غرمي کله چې پور په پور اخیستلو باندې ادا کړل سي نو دا ادا کول نه ده لیکن پور په پور باندې پرې کول د پورونو د ادا کولو لپاره غوره نسخه دا ده معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه وایي چې یو سړي په ما باندې څه قرضه وه ډېر ځینې وېرېدلم ناست وم 2 ورځې په کور کې ناست وم نه راوتلم بیا راووتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالم هغه راته وویل چې معاذ ولې دا 2 ورځې نه ښکارېدلې ما ورته ویل یو سړي څه پیسې را باندې دي او شرمېدلم ډارېدلم چې هغه په مخه رانیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ایا زه تاته یو څو کلمې در وښیم که هغه یایې که د غرونو غوندې قرضې در باندې وي هم الله تعالی به یې ادا کړي ما ورته ویل بلې یا رسول الله راویښیه ده راته وفرمایل چې دا دعا وایه قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء وتمنع منهما من تشاء
اللهم اغنني عن الفقر واقض عني الدين. یو بل مسنونه دعا ده سیاغم په حدیثو کې راغلي دغه ده اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. پور ورکول زیات اجرونه لري. پور ورکول تر خیرات ورکولو هم د دې حدیث لمخې زیات اجر لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابن ماجه د دې حدیث روایت کړی دی، رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة ب10 أمثالها والقرض ب18. فقلت لجبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده شيء والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواه ابن ماجه. په کومه شپه باندې چې زه معراج ته ولاړم او اسمانونو ته وختلم، د جنت په یو دروازه باندې لیکلي وو چې د خیرات ثواب 10 چنده ده او د پور ثواب 18 چنده ده. ما جبرئیل ته وویل چې ولې دا قرض تر خیرات دومره زیات ته په درجو کې په ثواب کې؟ درات وویل ځکه یو څوک چې سوال کوي یا څه غواړي کېدای شي یو شی ورته نور عمر سره وي، خو پور وړي په هغه صورت کې پور غواړي چې کله اړتیاوي او شي نه ورسره. پور کول دي اصلو او نیکانو انسانانو په خوینو کې موجود وي. هغه چاته چې الله تعالی ورته شتمني ورکړي وي باید هغه چاته په پور ورکولو لاس ونه نیسي چې هغه محتاج وي. که هغه په موجوده وخت کې د وسایلو له مخې د واپس کولو توان ولري او که ونه لري، دا شاته هر څوک یو پور ورکوي چې هغه ادا کولی شي. نر او اتل او خم مسلمان هغه څوک ده چې داسې چاته پور ورکړي چې د ادا کولو توان یې په موجوده وخت کې ونه لري. یو خبره چې ډېر کسان نن سبا شکایت کوي او دا تقریبا یو عمومي بڼه یې غوره کړې ده چې چیرې چاته څوک پور ورکړي که یې وس ولري هم نه یې پرې کوي، ځنډوي یې، چې دا ښه کار نه ده او دا په شریعت کې غټه ګناه ده. پور یو ثابت حق ده او له لویو کبیره ګناهونو چې علماو ګڼلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تجاوز ګڼلی ده، تیره یې ګڼلی ده، ظلم یې ګڼلی ده. وایي رسول الله مطل الغنی ظلم، دی او بعد سړی دی پور ځنډول ظلم ده. یعنی که یو سړی پوس کې وي او پیسې هم ولري باوجود دغه دی یو چا پور ځنډوي دا ظلم کوي. او فقها یایي چې هغه څوک چې پور بې عذره ځنډوي هغه فاسق ده، شهادت یې نه منل کېږي ځکه چې هغه ته حقوق اعتبار نه لري. شهادت کې هم دروغ ویلی شي. یو څوک چې د چا حق بې عذره ځنډوي او نه یې ورته سپاري هغه ظالم ده او په حقوقو کې بې باکه ده، نو ځکه یې شهادت هم نه قبلېږي. په هغه صورت کې چې یو څوک په وس کې وي او قدرت د پور د ادا کولو لري خو خپل پوروړي ته خپل پور نه واپس کوي، هغه ته جایز ده، روا ده او حق لري چې ولاړ شي او شکایت وکړي حاکم ته یا چارواکو ته یا په محکمه کې یا په تاڼه کې یا په څارنوالي کې په هغه باندې عریضه وکړي تر څو هغه یې بندي کړي او خپل پور ځینې لاسته کړي. دا یې حق ده او دا هم ورته روا ده چې ښېرا ورته وکړي. ښېرا کول هم ورته روا ده ځکه چې دی مظلوم ده او مظلوم دی حق د ښېرا لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. د مظلوم له ښېرا ځان وساته ځکه چې د مظلوم د ښېرا او د الله تعالی په منځ کې هیڅ مانع او هیڅ پرده نشته، مستقیما خدای تعالی ته رسیږي. او هغه څوک چې بې عذره د یو چا قرض ځنډوي قاضي د دې حق لري چې هغه ته سزا ورکړي، سخته سزا ورته ورکړي ځکه سره له وسه د یو سړي پور ځنډوي. خو څوک چې تنګلاسی وي او په لاس کې څه نه لري او پور نشي پرې کولی هغه شرعاً معذور ده، نه یې شکایت روا ده او نه ښېرا ورته روا ده، انتظار باید ورته وشي ځکه الله تعالی فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیڅوک خدای تعالی هیڅوک الله تعالی
دغه تر وس پورته مکلف نه ګرځوي. الله تعالی په بل آیت شریف فرمایي وان کان ذو عسره فنظره الى ميسره، کچیر تلاس تنګي وي نو انتظار دی ورته وسی ترڅو پورې چاري آسان شي او لاس تصور شي. یو او بعد سړی کپور د چا ځندوي او پوروړي قرض زین غواړي او د نه ورته ورکوي، حکومت یا قاضي د دې حق لري چې دغه جایداد او مالونه ونیسي او خرڅ کړي او د خلکو حقوق قربان دي ادا کړي. کله د خوخوي کې نه وخوخه ځکه دا سړی غاصب بلل کیږي او باید د خلکو حقوق ځینې ورکړل شي. مسلمان ته پکار ده چې د مسلمانانو حقوق په دنیا کې ورته وسپاري، مخکې له دې په آخرت کې بیا د لنیکیو څخه کاټ کیږي او که چیرته د دې نیکی وي ختم شي د هغوی ګناهونه راوړل کیږي په د باندې اچول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. كثير مسلمان باندې د بل مسلمان ور حق وي د عزت یا د مال یا د بلته نو نن د خپل غاړي خلاص کی مخکې لدی سي دینار او درهم نیوي، یعنی د قیامت ورځ به دینار او درهم نیوي خپل غاړي په خلاص کی. که چیرته نیک عمل نو هغه ځنه اخستل کیږي، څومره حقوق قربان دي هغه نیک عمل اخستل کیږي، هغه خلکو تور کیږي. او که چیرته نیک عمل نیوي د خلکو ګناهونه براول کیږي، د حقدارانو او په د باندې باچول کیږي. د دې حدیث روایت بخاری کړی ده. هغه څوک چې بی عذر د خلکو د پورونو ورکول زندوي که په دنیا کې لا عقاب خلاصي قاضي وننسي یا د هغه سړي وسنه ور باندې ورسیږي، د آخرت د عذاب په شکل باندې نس خلاصېدلی، بالکل په صورت کې نس خلاصېدلی. دا یو ډیره لویه مسله ده، ډیره خطرناکه مسله ده، ډیر سخت حساب ده. مسلمان باید له دې کارو چې ځان وساتي. صحیح مسلم کې روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یغفر للشهید کل ذنب الا الدین. شهید ته ټول ګناهونه وربخل کیږي سره لاغه لوړه مقام سي هغه لري چې د اویاونه پرو شفاعت وکي لا اول اساس کې دیوینو سره د ټول ګناهونه معاف کیږي، خو قرضه نه معاف کیږي، پور یې نه معاف کیږي. پور به د قیامت پر ورځ خامخاله د غوښتنه وي، یا به په دنیا کې څوک پور پرې کوي او یا به په آخرت کې ځینې غوښتنه وي. شهید سره لاغه ټول لوړه مقام د شهادت لوړه مقام بیا هم قرضه نه معاف کی. ځکه خو زما ورونو باید قرض اخیستلو کې ډیر احتیاط وکړو. اول یې باید وانخلو او که یې واخلو بیا حتی المقدور کوشش وکړو چې د خلکو قرضې پرې کړو، حقوق یې ورته واپس کړو. خو که هغه ضرورت ورته لري او که یې نه ورته لري هغه یې په موږ باندې حقوق دي. مخکې له دې چې مرګ راسي باید د خلکو د حقوقو غم وخورو او ورته واپس یې کړو. خپل قدرت سره مطابق که شل در باندې وي او 15 د پوس کې وي چې ورکولای شي 15 ورته ورکه، که د لس پوس کې لس ورته ورکه، که ټول ورته ورکولای شي ټول ورته ورکه. دا به یو د تا خپل غاړي خلاص کړي، بل به د نورو د پاره هم دا دروازه خلاص پرېږدي. ضرورتمن اړمن او محتاج کسان چې قرض ورته ضرورت وي هغوی ته به خلک قرض ورکوي. او که ته داسې کوي چې زه او ته هر یو که چېرته د خلکو قرضې نه ورته واپس کوو او سره له قدرت هم راګرځولي وي یا هم قدرت نه وي نشو پرې کولی، نو اخر هم دا دروازه په نورو باندې تړل کېږي او خلک به بیا دې ته مجبور وي چې نورو حرامو کارو ته به لاس اچوي، یا به غلا کوي، یا به رشوت اخلي، یا به لارې وهي، یا به جیبونه وهي. کار دا ده چې باید د اسلام اصولو ته د اسلامي لارښوونو ته احترام وساتو، درناوی یې وکړو، ویې منو، عملا یې په ژوند کې پلي کړو. اسلام د ټول ژوند نوم ده، هغه د یو څو عباداتو مخصوصو عباداتو نوم نه ده. اسلام چې د ژوند په هر چاره کې موږ ته څه لارښوونې کړي دي په موږ باندې فرض ده چې هغه عملا تطبیق کړو. الله تعالی ښاد او آباد لره. خدای تعالی د موږ او تاسو ټول د نورو له حقوقو څخه خلاص کړي او موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې له بېوزلو، لوېدلیو، مساکینو او فقراو سره د صدقې له لارې هم کومک وکړو او د قرضو له لارې هم کومک وکړو. الله تعالی دې د موږ او د تاسو ټولو اخر خاتم په ایمان باندې کړي او الله تعالی هم دې د ټولو حقدارانو له حقوقو څخه خلاص کړي.
فبأي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لدعاء محتاج ستاسي ورور قدوسي لمتحدة عرب إمارات وزخة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذار ممن همه دنياه، يا موليا هذا الوجود بفضله، حاشا أشك بجوده وغناه. يا رب هذا الكون يا الله، من دعاك فما استجبت دعاه.